په دې سړ باندې دغه ویډیو ښکاري او ډېره ښایسته جینۍ ده، خو دې خپل عزت چې دی نو لیلام کړو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری احسان الله. ملګرو په دې سړ باندې تاسو ته دغه تصویران ښکاري چې دا یو زیشان دی او یو جینۍ ده. د جینۍ چونکې ماکس هم لګولی خو دوی داسې خبرې کوي که نه چې هغه د نه اورېدو وي، هغه د نه کتو وي. هغه زما دا ینګ کول چې دی دغه جینکۍ چې دی هغه خبرې نه شي کتلی، ولې چې دوی په دې لایو کې چې دی مختلفې کنځلې یو بل له کوي، مختلف کمنټسونه دوی لګېږي. خو زه صرف تاسو له یم چې آیا ستاسو به هم په کور کې خور وي، ستاسو به هم کور ښځه مو به وي، مور به مې وي، د تره لور به مې وي. آیا د هغوی سره په لاس کې موبایل تاسو ترېنه چېرته تپوس کړی چې آیا تاسو په دې موبایل کې دننه څه ګورئ، تاسو دې موبایل کې دننه څه کار کوئ؟ نو زه صرف تاسو له یم ملګرو چې د سوشل میډیا چې دی که نه نو دا د دې دپاره نه دی چې یاره مونږ د دې نه غلطه فایده واخلو. آیا پیسې ګټل چې دی په مختلفو طریقو کېږي. که یو جینۍ هم راځي د سوشل میډیا له نو هغې ته دې دا زما یو پیغام یو سوال منت ورته کوم چې آیا خپل فیس دا چرې هم مه شو کوه، خپل فیس چرې هم مه راوله. که ته نن فیس راولې که نه نو سبا به ستا نه ټول غلط تصویران هم لږ شي. داسې د ډېرو جینکو تصویران لږ شو، د ډېرو جینکو چې ډیټا لږ شوه. نو دې جینۍ ته وګوره څومره ښایسته جینۍ ده، دا هم په ټیک ټاک باندې راله او په ټیک ټاک باندې دغه لایف ویډیوګانې کوي، دغه مختلفې کنځلې کوي، مختلفې ټارچر کوي، دوی کوي. خو زه تاسو خپلو خویندو او وروریانو ته هم وایم چې آیا تاسو هم دغه شانتې کارونه ونه کوئ، دغه شانتې خلک چې تاسو ته په لایو کې راشي، دغه شانتې جینکۍ راشي، نو هغه د ځان نه ختموئ، لایو هم مه راځئ. ولې چې زمونږ پښتون چې دی که نه ته وګوره دا ډېر نیګیټیو طرف ته روان دی په سوشل میډیا، چونکې په ټیک ټاک کې تاسو پنجابي وګورئ، انډین وګورئ، داسې انګریزان وګورئ، هغوی به چېرته چا پسې داسې خبره ونه کړي، هغوی به چېرته یو خپل ملګري ته کنځل ونه کړي، هغوی به چېرته یو خپل ملګري ته د یو غلط خبرې ډیمانډ وکړي. نو زما ټولو تاسو پښتنو ته دغه یو وینا ده، دغه یو میسج دی چې آیا زما ویډیو مو خوښ شوي خپلو ملګرو سره لازمي شیر کړئ او په خپلو بچو باندې په خپل زنانو باندې لازمي خیال ساتئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.